قدرمنو دوستانو سلام د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم د پرلر بید هنر چې په چینی ژبه کې ورته پیندو ویل کیږي اوس د چینی ځوانانو ډیر خوښېږي او په بازار کې یې تولیدات هم مروج شوي دي خلک د هغو رنګینو پلاستیکي بیدونو یعنی مهرو له لارې پر ځانګړې پلاستیکي تختې ډول ډول انځورونه پنځوي چې د هر یوې مهرې کوتر یې یوازې څو میلي متره وي ورپسې دوی د کوچنۍ اوتو له لارې ترتیب شویو مهرو ته تودوخه ورکوي او د پلاستیکي مهرو تر ویرې کیدو وروسته یو هنري تولیدات تولیدیږي د پرلر بید هنر په باب لاسي صنعتي چارو په چین کې ښه بازار موندلی او د مصرفي بازار د پرمختګ نوی خوځنده ځواک ګرځېدلی دی نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې په چین کې د دغې چارې د پرمختګ حالت در سره شریک کړم اړوند شمیرې ښیي چې په تیرو 2015 کال کې د چین د تاوباو په آنلاین سوداګریز ډګر کې د پرلر بید د پیدا کولو اندازې د 2024 کال د ورته شمیر په پرتله په سرو کې 1500 زیاتوالی موندلی او په همدې کال کې یې د یاد ډګر د مخکښو لاسو تولیداتو په لیست کې دوهم مقام خپل کړی دی د چین د کرنیزې جنترۍ د آس کال د پسرارني جشن په موده کې د مصرف په باب د ټیک ټاک د چینی شرکت شمیرې ښیي چې د ځوانانو لخوا په اخیستل شویو تولیداتو کې د پرلر بید د تولیداتو سپارښتنو اندازه د 2015 کال د پسرارني جشن د ورته شمیر په پرتله په سرو کې 9.18 زیاتوالی ښیي د موجین مارکیټ په نوم د بازار د څیړنیز ورګنګ شمیرې ښیي د 2015 کال له جنوري نه تر دسمبر پورې په عموده آنلاین سوداګریزو ډګرونو کې د پرلر بید تولیداتو د پلورنې عمومي حجم 201 میلیون وینو ته رسیدلی و د اټکل له مخې په 2016 کال کې په بازار کې د پرلر بید تولیداتو د پلورنې عمومي حجم 1 میلیارد وینو ته ورسیږي د چین د تینینچا شرکت د شمیرې له مخې په تیر 2015 کال کې چین کې د پرلر بید په شمول د لاسي صنعتي چارو د اړوندو نویو تصدیو شمیر که په 7,000 ته رسیدلی و او دا د دې څرګندوی کوي چې بازار د اړوندو چارو پر پرمختګ باور لري د یوکم په نوم د پرلر بید شرکت د مسؤل په وینا دغه شرکت له 2008 کال څخه د پرلر بید تولیداتو په صادرولو پیل کړی او تولیدات یې د اروپا امریکا او جنوب ختیځې اسیا بازارونو ته صادریږي په 2015 کال کې د چین په بازار کې یې د تولیداتو د پلور اندازه په لومړي ځل له صادراتي اندازې پورته وه او د همدې کال په هره میاشت کې یې د پلور منځنۍ اندازه 9 ټنو ته رسیدلې وه اوس د دغه شرکت لخوا د تولید شویو پرلر بیدونو رنګونه له 400 نه زیات دی د چین په آنلاین او آفلاین دوکانونو کې د پرلر بید تولیداتو د پلور اندازه د زیاتېدو په حال کې ده او اړوند تولیدات د مصرف کوونکو ډېر خوښېږي او ښه بازار یې موندلی دی درنو دوستانو نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید بریالي اوسئ